اوس الله رب العزت د آخرت تذکره کوي څه په ناشنا طریقې سره کوي پکې دا خبر اصل کې بیانوي چې عیسی علیه السلام چې دی دا اله نه دی د الله بنده و پیغمبر وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ او کله چې ووی الله ای عیسی زوی د مریم أأنت قلت للناس آية ويلي خلقتا اتخذوني وأمي ونسي ما أمور زما إلهين من دون الله دو حقدار د بندگی سوا د الله نه مخکې عمدي صورت کې د تفصیل ما ذکر کړو چې عیسایانو کې اختلاف دی او بعض وایي چې عیسی علیه السلام هم اله او مورم اله نو د مور بندگی ولم کوي د عیسی علیه السلام بندگی هم کوي او بعض وایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی والعیاذ بالله قیامت په ورځ به دغې تحقیقي قول هم دی چې دا خبره د قیامت ده قیامت په ورځ به الله د ټولو په مخ کې عیسی علیه السلام ته وایي عیسی تا ویلي چې زما او زما د مور بندګي کوو للناس خلکو ته د خلکو نه مراد څوک دي عیسایان کوم چې عیسی علیه السلام اله منلی ده والعیاذ بالله یا د هغه مور هغوی ته تا ورته ویلي تا دا خبره هغوی ته کړې ده نو الله ته خو پته ده چې ده نه ده کړې نو بیا ولې سوال کوي حجت قایمولو دپاره او چا چې د عیسی علیه السلام بندګي کړې ده یا د هغه د مور بندګي کړې د هغوی د شرمولو دپاره چې دا هغه عیسی دی تاسو یې بندګي کوله دا یې مور ده تاسو یې بندګي کوله او دا وګوره هغه تاسو ته څه وایي نو أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لکه چې د مور هم بندګي شي او جواب ته ګوره څه ناشنا جواب دی قال وبوي عيسى عليه السلام سبحانك پاکی د تا لره ادب ته ګوره د ځان د پاکوالي د بیانولو نه مخکې د الله پاکي بیان یعنی دیز کې خو لګیا د خپله پاکي به بیانوي که نه چې ما نه دي ویلي او د دې نه مخکې چې دا ووایي چې ما نه دي ویلي وی الله ته پاکې د دې نه چې تا سره د مخلوق شریک شي ته د دې نه پاکې چې تا سره د عیسی علیه السلام شریکي ته د دې نه پاکې چې تا سره د مریم شریکوي ته د دې نه پاکې چې ستا د زوی ستا د بچی ته د دې نه پاکې ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ندي روا ما لرا چوه ما غس چی نئی زما د پار لائق الله اکبر ما لدا ندی روا زه خو ستا پیغمبر وم پیغمبر د ځان نه خبره خو نشي کولی ما له ندي روا چې زه ووایم هغه څه چې هغه حق نه دي دینه دا خبر راووته چې الله دپاره شریک ثابتول حق نه دي دا خو باطل دی زه خو باطله خبره خو ما سره روای نه دي چې زه وکړم زه خو ستا پیغمبر وم تا لېږلی وم إن كنت قلته فقد علمت کچری ما دا خبره کړي نو یقینا پوهی ته په هغې باندې الله څومره په ادب سره لګیا دي اول یا الله ته پاک دویم ما سره نه دي مناسب چې زه باطل خبرې وکړم دریم او یا الله که ما ویلي نو تا ته پته ده علم تا سره دی د پټو د ښکاره که ما ویلي تا ته پته که ما نه ویلي هم تا ته پته تعلم ما فی نفسی پویږي ته په هغه څه چې زما په زړه کې دي ولا اعلم ما فی نفسک او نه پویږم زه هغه څه چې ستا په نفس کې دي إنك أنت علام الغيوب
یقیناً ته ښه پوهی په پټو خبرو. یا الله تا سره خو داسې علم دی چې زما په سینه کې او په زړه کې څه دي ته به پوهی. نو کوم رب چې د سینو په خبرو باندې پوهه دی هغه به په دې نه پوهه چې عیسی علیه السلام دا خبره کړې ده او که نه ده کړې او د هغه مور دا خبره کړې ده او که نه ده. انک انت عالم ورته نه دی ویلی عالم الغیوب علام الغیوب ډېر پوهه یې ته په پټو خبرو باندې په پټو رازونو باندې. ما قلت لهم الا ما امرتني به ندی ویلی ما دوی ته مگر هغه څه چې حکم کړی دی تا ما ته په هغې سره څه چې تا ویلو ما ویلي دي. او د پیغمبر هم دقه کار دی. د پیغمبر کار څه دی؟ الله چې راته څه ویلي دی هغه به نه کمی به نه به زیاتې. هغه خبره څه وه ان اعبدوا الله ربي وربکم دا چې بندگی کوئ د الله چې رب زما دی او رب ستاسو دی. ما خو دوی ته دا خبره کړې د الله بندگی کوئ رب زما هم دی او رب ستاسو دی. ما خو دوی ته دا نه دي ویلي چې د مخلوق بندگی کوئ. وکنت علیهم شهیدا او وم زه په دوی باندې ګواه ما دمت فیهم تر څو چې وم په دوی کې. زه د دوی نه خبر وم د کوم وخته پورې چې زه دوی کې وم. فلما توفیتني نو هر کله چې پوره واغستم تا زه توفیتني دا مثلا مخکې تېره شوې ده. وفات په عربۍ کې خوب ته م وایي مرګ ته م وایي. نو که دلته موږ د دې نه مراد خوب والو نو مطلب دا شو چې څو پورې چې زه دوی کې ومه او بیا ته زه اسمان ته اوچت کړم نو د هغې نه بعد ته بیا نه یم خبر شوی چې دوی څه کړي دي او څه نه دي کړي. که مرګ ته والې نو معنی ده چې کله چې بیا عیسی علیه السلام راکوز شو دنیا کې خپل وخت پوره کو بیا مړ شو نو د هغې نه بعد بیا زه دوی نه یم خبر شوی چې دوی بیا څه کړي دي او څه نه دي کړي. نو لویه مسله دې نه راووته چې انبیا د امتونو د حال نه نه دي خبر. د څه نه خبر دي؟ د هغه حال نه چې کوم هغوی لیدلی دی. یعنې کله چې هغوی په دنیا کې وو دا مسله ما د څو ورځې مخکې که څه مونږ یو درس کې ذکر کوله چې انبیا د امتونو د حال نه نه خبرېږي هغوی سره علم الغیب نشته. یو دلیل پیدا دی که چېرته انبیا خبرېدې نو عیسی علیه السلام به ښه واضحه خبره کړې وه چې زه ترې خبر وم خو هغه وویل یا الله د هغه وخته پورې زه پوهه ومه چې څو پورې زه دوی کې ومه. کله چې تا زه اوچت کړم یا اسمان ته یا دې په ما باندې مرګ راوستو نو بیا زه په دوی باندې او دوی نه هم خبره چې دوی څه کړي دي او څه نه دي کړي. او په دې بل دلیل دا هم دی هغه حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې د رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت په ورځ به خلک زما د امت نه یؤخذ بهم ذات الشمال ګس طرف ته به بوځي. ملایک به راشي زما د امت بعض خلک به ګس طرف ته بوځي زه یم چې یا الله دا خو زما امتیان دي دوی چېرته روان کړی شوي وي. الله به راته وایي انک لا تدري ما احدثو بعدک تا ته دا پته نشته چې ستا د مرګ نه بعد دوی څه کړي دي. نو وایي زه به هم حقه خبره وکړم رسول وسلم وایي کومه چې عیسی علیه السلام به کوي وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیه زه د دوی نه خبر وم د کوم وخته پورې تر څو پورې چې زه د دوی په منځ کې ومه. فلما توفیتني نو کله چې تا زه واغستم كنت انت الرقیب علیهم نو خاص ته ساتونکی وې په دوی باندې وانت على كل شيء شهید او ته په هر شي باندې ګواهي. زما د مرګ نه بعد دوی څه کړي دي هغه یې الله تا ته پته. ان تعذبهم فانهم عبادك که عذاب ورکې ته دوی ته نو یقینا دوی بندګان ستا دي
وإن تغفر لهم أو كبخنك دويتا فإنك أنت العزيز الحكيم يقينا تغالبا حكمة والي عجزيد الله بماك يالك عذاب وركي نسدي سابن دقا يتانا بسوق تقوزو كي تولي عذاب وركي او الله جاسر رسوله بخونك یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې ټول مونځ په دې آیت باندې کړی ټول شپې دغه آیت وی ان تعذبهم فانهم عبادك او جړل به ټول شپې د آیت وی او یو ناشنا روایت ته ووایم ډېر خوندور روایت ته امام مسلم راوړی زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ دی عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر دا آیت تلاوت کو ان تعذبهم فإنهم عبادك عیسی علیہ السلام دا وینا چې الله کته عذاب ورکړي سب بندګانو کته ته بخنه کینو ته زوروري دا غیر حمدلی دا کته بخنه کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راسونو چت کو بجړاش اللهم امتي وامتي یا الله زما امت او زما امت فقال الله عز وجل الله يا جبريل اي جبريل اذهب الى محمد لا ارشب محمد صلى الله عليه وسلم بس فسله ما يبكيك تپوستو که سیشی پا جڑا کرے اگر آگے جبریل لاغے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا در امت خبر ہوکر چی دی امت غم در اس جبریل لڑ اللہ تیو اللہ جبریل تیو چی لڑ شو محمد تو آیا صلی اللہ علیہ وسلم چی جاڑا ما ستا دا امت پا بارکی و منگتا نخا پا کوتا برازی کو تاڑی دا خوشحالی حدیث دی ستا دا دی امت پا بارکی و منگتا نخا پا کوتا با خوشحالو دا چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عیسیٰ علیہ السلام دا وینا اول وستا نو آغت اخپل امت را یاد شو دیزی کی کسوک دا سوالو که و ما تخکاری سوالات و جواباتو که مانا دا سوال شیو چی عیسیٰ علیہ السلام سنگ داوی یا اللہ کتیو بخیو دا مشرکان دی نو مشرک خو بخلکی گی نا نو یو جواب دا گئی دا دی چی آخو دا نیوی چی یا اللہ تیو بخا آخو یا اللہ کتی بخی نو سوک دنا تپوس نیشی کولی زکی تزورا ہوئی ادائی دا طول نخد جواب دا گر کاغا سوالات و جواباتو که ما دی تفصیلی خبر کردی قال الله بوي الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا ورځ ده چې فایده به ورکوي رښتینو ته رښتیا وینا د هغوی واوره ده اخرت کې الله وایي دا هغه ورځ ده چې رښتینو ته به وینا هغه چې رښتیا وینا کړې ده هغه به ورله فایده ورکوي دی ولې وایي چې عیسی علیہ السلام چې دا کومه خبره وکړه نو دی رښتیا خبره وکړه هر انسان چې څه کوي که نه دا به له فایده ورکوي به کوم ځای کې په آخرت کې کوم نیک اعمال چې کوي نو الله وایي دا ورځ ده رښتینو خلکو له به د هغوی هغه رښتیا فایده ورکوي څه فایده ده ګوره لهم جنات د دوی دپاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چی بیگ بلاندی داغین ولی خالدین فیها ابدا ہمیشہ بی پاگی کی ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن راضی دی اللہ داغین او راضی دی اغوید اللہنا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلویا اللہ دی منتم نصیب کی سورت اللہ ختمی پا دی آیت بندی للہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا باچائی دا اسمانون و دزمکی دا وما فیہن او دا غسچ پا دی کی دی وهو على كل شيء قدير او غلا پارشی باندی قدرت لرم کے دے ولی دا خبر آخر کی اکڑا یوا
عیسی علیہ السلام الہ نه دی ځکه چې صرف بادشاهي د ځمکې او د اسمانونو خو نشته. دویمه دا دې تېر شوي کې الله وایي چې د رښتینو خلکو دپاره جنتونه دي او نعمتونه دي. الله وایي دا زه ورکولی شم ځکه چې بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې زما سره ده. نو چې دغه رب دې راضي کو هغه به درله دا نعمتونه درکوي. رب العالمین دې زموږ نه راضي شي او الله دې موږ په رښتینو کې شمار کړي. الله رب العزت دې زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.